دغه غونډه چې د کمیټې ټولو اعضاو مسؤلینو پکښې ګډون کړی و، د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه. د ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض باختر خبر اژانس ته وویل چې مرستیال والي د غونډې موخه بیان او د امر بالمعروف نهي عن المنکر د توشیح سوي رسمي جریدې متعدد مواد په منظم ډول ولوستل. د یاد قانون 22مه ماده 14 بند د جماعت لمانځه د پابندۍ موضوع تر بحث لاندې ونیول شوه او د ښه پلي کېدو پر لارو چارو یې خبرې او مشورې وسوې چې په اړه یې لازم تصامیم ونیول شوه. همداراز پرېکړه وسوه چې د جمعې لمونځونه باید په ټولو جامعګانو کې هممهاله پر پوره 1 بجه ودرېږي او تاخیر ونه کړل شي ترڅو خلک له ستونزو څخه وژغورل شي. د یاد قانون د موادو د ښه او په احسنه طریقه تطبیق او تنفیذ، نیکو لارو چارو، ستونزو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وسوې. د تیرو مجالسو د محتویاتو ارزونه وسوه، نیکې مشورې شریکې شوې او د قانون د ښه تنفیذ په موخه پر ګډو همکاریو ټینګار وسو. د یادونې وړ ده چې دغه کمیټه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس جوړه شوې چې په هرو 2 اونیو کې خپلمنځي ناستې کوي. د طرز العمل موافق پر موضوعاتو بحث کیږي او په 2 میاشتو کې د اجرااتو راپور د مشرتابه محترم مقام دفتر ته ورکول کیږي.